آیا ښځو ته هم شیطان په خوب کې راځي او که نه؟ که غواړئ چې تاسو هم پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. دوستانو که تاسو زموږ په چینل نوي یاستئ نو زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. د یو ورور پوښتنه او د مولوي صاحب ځواب. که چیرې یوه ښځه یو څوک د شپې په خوب کې وویني چې جما ورسره کوي خو کله چې راویښ شي مایع ورنه نه وي خارج شوي، غسل پرې لازمیږي او که نه؟ او بل غواړم چې تاسو ته وښیم چې د احتلام او خلاصېدو ترمنځ فرق څه شی دی، او آیا ښځه هم احتلام کیږي او که نه؟ مطلب دا چې ښځې ته هم خوب کې شیطان ورځي او که نه؟ ځواب: وعلیکم سلام. که یو څوک خوب ویني چې جما کوي ولې مني ورنه خارج نشي نو پر ده غسل نشته، خو کله داسې هم کیدی شي چې د شپې مني وچ شوي وي او په لباس د نم او لندوالي اثر نه وي، نو باید په دقت سره خپل پرتوګ وګوري چې د منیو آثار یا علایم خو به پکې نه وي. که د مني اثر نه لیدل کېدو نو په ده غسل نشته. د ښځو احتلام هم د نارینهو په شان دی. که اوبه ورنه خارج شوي وي نو غسل پرې فرض دی او که نه نو غسل پرې نشته. له ام سلمه رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. ام سلیم وویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله جل جلاله له حق نه حیا نه کوي، آیا ښځه هم باید غسل وکړي چې کله احتلام شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: هو، کله چې اوبو یا مني وویني. د احتلام او انزال ترمنځ فرق دا دی چې احتلام په خوب کې وي، یعنی شیطان غلطول په عامه اصطلاح کې ورته وایي، او انزال په هره طریقه چې انسان نه مني خارج شي، که هغه په جما سره وي، که د لاس په واسطه، او یا هم که په بله وسیله وي هغه ته انزال وایي. دوستانو دا وی د مولوي صاحب خبرې چې د ورور د پوښتنې په ځواب کې یې کړې وې. تاسو د ویډیو په اړه څه ویل لرئ موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، او د نورو داسې ګټورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.